بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام المسلم رحمه الله تعالى في مقدمته قال مقدمة الكتاب دا امام مسلم رحمه الله احوال مخی درسونو کې من بیان کړل وسرازو مقدمه لا مخی من ویلو چې یو مقدمه د کتاب دا او یو د کتاب دی آیا مقدمه جز د کتاب دی کنه دی باندې من وضاحت کړو چې من وجه مقدمه جز د کتاب دی او من وجه نه دی نو وای مقدمه الكتاب مقدمه د کتاب للامام مسلم رحمه الله د امام مسلم رحمه الله مقدمه په دې کې علما یو څو مباحث کوي اختصار سره به یو څو خبره ز تاسو ته دلته ذکر کوم اول مقدمه دا ماخوذ د سند ماخوذ د مقدمه الجيش نا مقدمه الجيش د لخر مخکینی حصے ته ویل کیږي یو لشکر چې کله رواني پاغه کې یو څو طرفونه یوی میسرۃ الجيش د لخر چپ طرف یوی میمنۃ الجيش خي طرف یوی خلف الجيش یوی وسط الجيش او پنځم نمبر کی مقدمه الجيش دا ماخوذ د مقدمه الجيش نه دا وجد تسمیه دا ده سرنګ چې مقدمه الجيش د لخر مخ کې طرف د لخر نه مخ کې رواني دا هم د کتاب نه مخ کې راوړل شوی دویم نمبر کې د مقدمه اعراب مقدمه الكتاب معنى هذه مقدمه الكتاب نو هذه مبتدا مقدمه الكتاب مضاف مضاف الیه دی خبر شو یا مقدمه الكتاب هذه نو بیا بدا مبتدا شي خبر به محذوف شي مقدمه د څه صيغه ده یا صيغه د مقدمه کې نو صيغه د اسم فاعل لمانه مخکې کون کی دام پوها پنا پوها باندې مخکې کوي یو سړی دې پويږي هغه وړاندې کوي پاغه چا باندې چې نه پويږي او یا صيغه د اسم مفعول ده مقدمه معنا مخکې کړی شوی ده د په جعل د جاعل سره مقدمه په دوه قسمه باندې ده یو ده مقدمه العلم یو ده مقدمه الكتاب مقدمه العلم چاته وای ما يتوقف عليه الشروع في العلم چې موقوفي داغه پر شروع په علم کې چې علم کې شروع کې نو مخکې بته هغه خبرې پیژنې دویم ده مقدمه الكتاب مقدمه الكتاب چاته وای طائفه من الكلام قدمت امام المقصود لارتباطها به ونفعها فيه دا یو حصہ د خبرو چې د مقصود نه مخکې راوړل شوی او د هغه مقصود سره د ربط یو پدې کې فائدې نو وايي مقدمه الكتاب لامام مسلم رحمه الله د امام مسلم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحیم د بسم الله کې یو څو مباحث ځان سره یاد کړئ اولا بسم الله د کتاب په اول کې وای راوړي سوجدا چې د کتاب په اول کې علما بسم الله لیکي د دې علماو ډېری وجې لیکلي دي تر 15 پورې وجوهات د دې علماو لیکلي دي اوله وجه دا لیکي
چیرې دا عملا بالحدیث نبوي صلی الله علیه وسلم دا په حدیث باندې د عمل کولو د پاره ځکه وایي حدیث کې را دي کل امر ذی بال لم يبدأ بسم الله فهو اقطع یا اجزم هر هغه کار چې په بسم الله باندې یا په الحمدلله شروع نشي دا لنډه بوچه دی دغه حدیث د وجه نه وای دا بسم الله راوړی دا حدیث سندن علماء وای ضعیف دی ائمه الحدیث ورته ضعیف وای او بعض علماء دا د حسن درجه ته رسولې ده بعضو دا ویل دي چې اسنادها جيد سند ده جيد درجه کې ده خو خلاصه ده چې بسم الله د کتاب پاول کې یو د وجه د دغه روایت نه اگر چې روایت ضعیف ده دویم د وجه د موافقت د کتاب الله نه د الله رب العالمین د کتاب کا پاول کې بسم الله د هر سورت سره نازله شوې ده نو په دې وجه باندې بسم الله د خطوط او د کتابونو پاول سر کې لیکل کېږي دویم نمبر کې دا موافقه ده د خطوط د سلف سره او دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هرقل باچا ته خط لګا حدیث د صحیح البخاری دی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد الله الى عظیم هرقل بسم الله لیکلی و دارنګ سليمان علیہ السلام بلقیس ته خط لیکا نو پاغي کې سویل انه من سليمان وانه من سليمان انه من سليمان دا د سليمان علیہ السلام د طرفه دی وانه بسم الله الرحمن الرحیم دارنګا بسم الله لیکل کېږي د پاره د تبرک پنځم وجه د پاره د رټلو د شیطان چې دی باندې شیطان ذلیل کېږي حدیث کې راځي کله چې تاسو راوخوږئ نو تاسو په دغه وخت کې بسم الله وایي د شموع شیطان دی تباشي ځکه شیطان څلور سترګې شي دارنګ د مشرکانو د رد د پاره مشرکانو بدسي ویلي باسم اللات والعزات والمنات د لات او د عزا او د منات په نوم باندې شروع کو بالمقابل الله رب العالمین مونږ ته ول تاسو داسې وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم د مشرکانو درې مشهور الهو لات عزا او منات دا غي بالمقابل د الله درې نومونه ذکر کړه بسم الله الرحمن الرحیم د دې وجنا سنت طریقه دا ده چې کله ته چاته خط لیکې ته بسم الله الرحمن الرحیم لیکې زمنګ ډیر خلک په دې وخت کې 786 لیکي یعنی 200 لیکي دا د ابوجد په حساب باندې اباجاد یمن کې وسړیو مبتدع هغه حساب چې هغه ایجاد کړو ابجد هوض حطي كلما سعفس قرشت ثخذ ضغ نقول هل توسع ابجد هوض حطي كلما نقول ابكي الف دي دايو با دوا جیم درې دال څلور ها پنځه واو شپږ زا و ها اته طا نه یا لس نو به داغه نرسته شل دیش سلویک شروع کیږي به رسته چې ده تر زرو پوری حساب رسیږي نو دا د ابوجد حساب په دې باندې دا بسم الله لیکل شوی دا 786 نو ګورا دا ابوجد حساب زده کول یو روایت کې راځي چې چا اباجات طلب کول د
د سحر یو برخه طلب کړه. یو اثر د صحابي دی ښه مرفوع روایت نه دی. ځکه د علم الجفر چې ورته ویل کېږي دا هم د دې ابوجدو نه جوړ دی. دې کې هلته لیکلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا ته ویل که پلانکۍ ورځ باندې به ته راشې ستا څه نوم دی د مور دې څه نوم دی دا را جمع کړي بیا ته هغې نه 2 غورځوي یا 9 غورځوي یا 5 دغه نه غورځوي. اخره کې چې څو پاتې شي بیا هلته وګوري هلکه تا کې دا مرض دی مرضونه پې صحیح کوي. نور داسې مختلف کارونه په دې باندې کوي. نو په دې وجه باندې په هغه دپاره بیا نه زده کوي. موږ او تاسو چې ابوجد د حروف زده کوو دا صرف د حساب دپاره چې د کتابونو کې استعمال شوي دی. د دې وجه نه د فتح المجید کې صاحب د فتح المجید لیکلی دی وایي که څوک د ابوجد دا د حساب دپاره اباجاد که څوک د حساب دپاره زده کوي وایي دا سباق نه کوي حساب د پاره کې سړی زده کوي. دا دی ګوره کتاب فتح المجید کې عبدالرحمن بن حسن مؤلف د فتح المجید 300 نمبر صفحه کې وایي وکتابة ابیجاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغیب هو الذي يسمى علم الحرف. دې ته علم الحرف وایي وهو الذي جاء فيه الوعيد بوي فأما تعلمها للتحجي وحساب الجمل فلا بأس به. وإذا سباق نه کوي که حساب د پاره څوک دا ذکر کی دا په دې وجه ما تاسو ته ذکر کړه چې دا کله حسابونو کې راځي 1 2 3. نو ډېر مسلمانان دا سنت طریقه پریدي چې بسم الله دا پریدي او بالمقابل اگر لګيږي د ابوجادو دا حروف لیکي 786 د بسم الله په ځای باندې لیکلي. نو دلته ګوره 2 ظلم دی وکړه. یو ظلم دی دا وکړه د الله نمونه دی پرېخو د نمبر دی راواغسته چې ستا نوم عبدالرحمن 320 ویم څومره به خفه کېږي. دویم نمبر کې هغه دا چې که موږ چېرته دا بسم الله په حروف ابجاد سره راواخلو نو دا برابرېږي 788 یعنی 288 برابرېږي. ځکه د الله کې په دې شد د پاسه ګوره کړه زبر دی د الف حسابېږي. رحمان کې الف حسابېږي. نو د دې شپږ اتیا سره ته 2 نور واچوه دا شو 288 برابرېږي. وس دا کم چې 786 برابرېږي دا د هندوانو یو کلمه ده. تاسو په دې ابوجدو باندې راوباسئ هری کرشنا ما سره مدد وکي یا علی مولا علی امیر المؤمنین دا د شیعگانو کلمه ده. د دې کلمې مخفف راځي 786. نو دې بدعتینو ظالمانو 2 نقصان کړی دي. یو خو در باندې د الله نوم پاتې ک نمبر راواغسته. دویم نمبر کې د هندوانو د کلمې او د شیعو د روافضو د کلمې مخفف هغه د بسم الله په ځای باندې ولګو. لہذا موږ مسلمانانو ته وایو چې 786 نه ځان وساتئ بسم الله وایي. د بسم الله ډیر مقامات دي. کور ته ننوځي دارنګه روټۍ خوري دارنګ یو سړی خپل کور والا ته نزدېکت کوي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دارنګه د کتاب په شروع کولو کې بسم الله ویلا چې ته کتاب وې نو پاول کې در شروع کې پاول کې بسم الله وې او بل کار کې بسم الله. نو بسم الله د الله نوم دې کې برکت ده. په کار ده چې ته بسم الله وې او د بسم الله په ځای باندې د نور الفاظونه ځان وساتي. بسم الله هغه کلمه ده قران کریم یو سل سورتونه دي او قران کې بسم الله یو سل کرته ده. عام سورتونو کې سورۃ توبه کې نشته خو سورۃ نمل کې 2 کرته ده. یو سل کرته ده کلمه
ذکر شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم مکمل، او همدغه شانته چې بسم الله نو داسې بیا ډیره ده. د بسم الله ترجمه څه ده؟ یو ترجمه خو دا ده زمونږ او تاسو کې مشهوره ده، بسم الله په نوم د الله باندې شروع کوم، الرحمن الرحیم چې عام مهربان او خاص مهربانه ده. شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربانه. دا هم جایز معنی ده. دلته اصل په بسم الله کې چې دا معنی بدلیږي دا په څه وجه باندې؟ دا د بې د وجه نه. دا با کلمه په لغت عربي کې د 12 معنو دپاره استعمالیږي. نو یو معنی د با برکت ده، نو که د با معنی برکت کې په برکت د نوم د الله شروع کومه. دویم که د با معنی مصاحبت کې نو معنی دا ده په نوم د الله باندې شروع کوم، لکه زمون عوام دا معنی کوي. او دریم با د پاره د استعانت د مدد ده، بسم الله په مدد د نوم د الله باندې چې عام مهربانه ده او خاص مهربانه ده شروع کوما. بسم الله. الله لفظ الله دا د الله رب العالمین ذاتی نوم دی، دا بنده ته نشي استعمالولی، دا د رب العالمین خوږ نوم دی. قرآن کریم کې 2690 کرته دا نوم د الله استعمال شوی دی. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. په دې وجه باندې حدیث کې راځي عبد الله عبد الرحمن دا احب الاسماء الى الله دی، الله ته خوښ نومونه دي. رحمان وزن فعلان دی، رحیم وزن فعیل دی، دا ماخوذ د رحمت نه. رحمت د الله رب العالمین صفت دی، څرنګه چې د الله د شان سره مناسبي. ځکه حدیثو کې راځي ان رحمتي سبقت غضبي، الله زما رحمت زما په غصه باندې مخکې دی. ورحمتي وسعت كل شيء لله ارحم بعباده. ډېر خلک چې دې کې تعویل کوي چې را دینه مراد فیضان الخير دی او دا موږ دا معنی بدله کولې چې تا ته کومه شبهه را غورځېدله که دا د بنده صفت وي. دی وای رحمت خورقت القلب ته وایي دړه نرموالی. که موږ د الله دپاره دا صفت ثابت کو بیا خو د الله دپاره جسم ثابت شو، زړه ثابت شو، هغې کې خو وینه یو بیا دې سره جسم د الله دپاره ثابت شو. دا خو د مجسمه مذهب دی. موږ دا خبره به تا اله کولی که موږ ستا بابا یادولی یا ستا پلارم یادولی. موږ خو الله یادو. قرآن لیس کمثله شی، د الله غونته کې څه نشته. او دا تعریف چې ته کې د رحمت چې رقت القلب، دا خو ته د بنده د رحمت تعریف کې. نو خلاصه ده چې رحمان او رحیم ماخوذ د رحمت نه، دا د الله صفت دی. رحمان د الله رب العالمین ذاتی نوم دی، بنده ته رحمان نشي ویلی. زمونږ استاد ډېر خلک وایي که نه عبدالرحمن بابا دی د خلکو، دی ورته څه وایي رحمان بابا. رحمان بابا نه دی، رحمان الله دی. او کله رحمان نه پسې رحمان شي رحمان بابا وي. نو که رحمان بابا وي بیا صحیح ده، خو رحمان بابا به نه وي. ګوره بعض ظالمانو لیکلي رحمان میډیکل سنټر، رحمان میډیکل سنټر د الله پاک سنټر ښه. چا لیکلي رحمان میډیکوز د الله پاک د دوایانو دکان. څه قمقل خلک دي. عبدالرحمن وایا، رحمان مو وایا. عبدالرحمن بابا مو وای ما عبدالرحمن ته رحمان وای کافر کېږي. وای زه په خپله د رحمان عبدالرحمن یم. نو بنده ته رحمان نشي ویلی، عبدالرحمن به وی. بنده ته رحیم نشي ویلی، عبدالرحیم به ورته وی. زمونږ ډېر مسلمانان غریبانان د دې مسلې نه والله عالم خبر نه دي او که څه وجه ده. نو بس کله چې د چا عبدالرحمن نومې دی ورته یا رحمان وایي یا ورته رحمان وایي. نو عزتمندو د دې نه ځان وساتئ. محترمو بسم الله په لغت کې څه ته وایي؟ نوم د الله ته وایي. اصطلاحي معنی د بسم الله هو هي هيئة مرکبة من اسماء الثلاثه. دا یو هیئت دی چې د الله د درې نومونو نه جوړ دی. الله رحمان رحیم د درې نومونو اختصاص یې ولې وکړه؟ مخکې مونږ ویلې
چې بالمقابل د مشرکانو درې الهو، یو لات، عزا، منات. دویمه وجه دا ده چې دا مرجع الاسماء د الله د ټولو نومونو رجع دې ته کیږي. په دې وجه باندې د الله پاک درې نومونه دلته ذکر کړه. د بسم الله مختصر ترکیب واورئ. بسم الله با حرف جر دے، اسم مضاف مجرور دے، اللہ مضاف الیہ مضاف دے، رحمان موصوف شا، اللہ مضاف الیہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف سرد صفتیننا، مضاف الیہ د پاره د مضاف چې اسم دے، مضاف سرد مضاف الیہ نه مجرور د جار چې بعده. جار سره د مجرور نه متعلق غواړي. متعلق کله پټ وي هغه ته ویل کېږي ظرف مستقر، کله ښکاری هغه ته وایي ظرف لغوه. د بسم الله متعلق خو ظرف مستقر دی، ظرف لغوه نه دی. خو اختلاف پدې کې دی په منځ کوفین او بصرینو کې چې متعلق د بسم الله اسم دی او که فعل دی او مقدم دی او که مؤخر دی. نو کوفین وایي چې متعلق د بسم الله اسم دی، ثابتون دی او مقدم دی. دیو دلیل په دې باندې نسی چې اسم ذکر دی چې بسم الله په اعتبار د متعلق سره دا خبر دی او خبر مفردی او مفردواله او تثنیواله او جمعواله دا په اسم کې راځي، په فعل کې ناراضي. او مقدم ذکر دی چې متعلق عامل له بسم الله معمول دی او عامل مقدمی په معمول باندې. او بصرین وای چې متعلق د بسم الله فعل دی او مؤخر دی. دې دلیل نسی په دې باندې چې فعل ذکر دی چې فعل چې متعلق عامل وي په متعلق کې او اصل په عمل کې فعل دی، او مؤخر ذکر دی چې تقدیم د ما حقه التاخير يوجب الحصر والاختصاص، دا خاصواله پیدا کوي. نو په دې وجه باندې د کوفینو په نسبت باندې د بسم الله تقدیر داسې برابرېږي ابتدائی ثابت بسم الله الرحمن الرحیم. نو ابتدائی مصدر مضاف دیکھا یا ضمیر د واحد متکلم تا مضاف الیہ، مضاف سره مضاف الیہ نه مبتدا، ثابتون اسم فاعل ضمیر پکې دی هغه فاعل چې هو دی، او دا وروسته ټول جار مجرور بسم الله را واخله دا متعلق تر ثابتون پورې. نو ثابتون اسم فاعل سره د فاعل او سره د متعلق نه دا برا واخلي شبه جمله خبر به کې د پاره د مبتدا، مبتدا چې ابتدائی ده، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. او په مذهب د بصرینو باندې تقدیر داسې راځي بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئو. نو ترکیب به دقه شان وکړي لکه څنګه چې مخکې موږ وک جار مجرور برا واخلې متعلق به کې تر ابتدئو پورې. ابتدئو افتعل او صيغه د واحد متکلم فعل مضارع معروف ضمیر پکې دی چې انا هغه فاعل. نو جار مجرور برا واخل متعلق به کې تر ابتدئو پورې. ابتدئو فعل سره د فاعل او سره د متعلق نه جمله فعلیه خبریه شولا. د اختصار سره منګه د بسم الله متعلقه یو څو مسائل تاسو مخې ته وړاندې کړه. کدی بسم الله کې موږ وضاحت کوو نو ډېر وخت په دې باندې لګيږي، یعنی یو څو ورځې درس په دې کې بهشته. خدا اختصار سره ان شاء الله تعالی چې څوک مسلم ته را رسېدلی ضرور پوهیږي به. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.